یو ورور پوښتنه کړې چې هندوستان د تاریخ په اوږدو کې له افغانستان سره ښه که بد اړیکې لرل. مخکې له دې چې په دې باندې رڼا واچو، راځم د پاکستان دغه لنډ تاریخ ته چې په 1940 کال کې د انګلینډ لخوا دغه هیواد جوړ شوی. په نړۍ کې دوه هیوادونه د انګلینډ په لاس جوړ شوي دي چې دواړه ډېر عجیب، غریب او شیطاني رولونه په نړۍ کې ادا کوي. یو یې پاکستان او دوم یې اسرائیل ده. دغه دواړه په زور باندې انګلینډ جوړ کړي دي او د انګلینډ د قانون په سیستم باندې چلیږي او دوی دومره نړۍ ته مضر دي چې مه کوئ پوښتنه، بالخصوص ګاونډیانو ته. پاکستان نه یو ګاونډی هم راضي نه ده. په هر صورت چین چې ورسره لږ ښه روابط لري، هغې پکې اقتصادي ګټې ګوري. افغانستان تر ډیورنډه پورې واخوا بیا برټش انډیان و چې هندوستان ده اوس یا اوس پاکستان ده، او بیا له هغې خوا انډیان شوی ده. خو په هر صورت پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د هیڅ چا ښه ګاونډی نه ده پاتې شوی. نو همدغسې له افغانستان سره هم د تاریخ په اوږدو کې کله ښه نه دي کړي او نه هم ښه غواړي، ځکه دا د انګلینډ په لاس جوړ شوی هیواد دا کله چې ډیورنډ دغه لاین کش کړ، عبدالرحمن خان سره قرارداد امضا کړ، نو دا یو هیواد جوړ شو. بیا انګلینډ د پنجابیانو په لاس باندې د پښتونخوا پښتانه داسې وروزل چې د هغوی په ذهن کې واچوه چې عبدالرحمن خان دلته لاین کش کړ او تاسو یې هلته برټش انګلینډ ته پرېښودلی، بخښنه غواړم برټش انډیان ته پرېښودلی چې د انګلینډ تر ولکې لاندې وو. د انګلینډ د ظلم او ستم سره تاسې مخ شولئ او افغانانو تاسو تناب پرېښي یاستئ چې همغه زهرجنې کیسې او مشهورې او مفکورې په ذهن کې دي او تر اوسه پورې ځان پاکستانیان ګڼي. په هر صورت هیڅ افغان دا نه ده منلې چې پښتونخوا دی د پاکستاني تر اټکه پورې زموږ خاوره ده، او دا چې اوس زموږ وس نه رسېږي دا بېله موضوع ده. خو له دې نه هیڅ افغان انکار نشي کولی. که ګل خان انکار کوي به هغه مهمه موږ ته نه ده، خو هغه لاین زموږ خاوره زموږ ده، زموږ به وي او زموږ به پاتې کېږي. راځم هندوستان ته. د احمدشاه بابا له وخت نه به یې راواخلو. کله چې احمدشاه بابا په افغانستان او په دغه ټوله منطقه کې یو لوی امپراتوري لرله چې افغانستان دوه مرکزه لرل، یو د افغانستان چې هغه لوی امپراتوري وه، یو یې کندهار و، بل یې پېښور و. احمدشاه بابا به کله کندهار کې و، کله به پېښور کې و. په هر صورت په دې مابین کې څو ځله په انګلینډ باندې په بخښنه غواړم په هندوستان باندې حملې وکولې. له هغه ځایه نه به مثال څه ګټې مټې به یې لرلې چې د پانیپت جګړه هم یو تاریخي ده او فلم هم پرې جوړ شوی ده. په هغه ځای څو حملې وکولې او هغه ځای کې به چې چا سرکشي وکوله، وژل به یې نه به یې پرېښودل او د امپراتورۍ ته تسلیم ساتل. څو ځله هلته لاړو او هلته یې څه چې غوښتل، څه چې پلان و، هغه ځای به یې ونیو او په ډېره اسانۍ سره به یې نیو. په هر صورت په هغه جګړه کې ډېر افغانان او ډېر انډیان هم مړه شول چې د هندوستان نه و، سکان هم ډېر مړه شول. دغه جګړه څو ځله وسوه، دوام یې پیدا کړ. اوس دغه جګړه د هندیانو په ذهنونو کې پاتې ده او دی د تاریخ په کتابو کې دا له ذهن نه باسي او د هغوی لپاره سلطان محمود غزنوي، احمدشاه بابا دا د تاریخ تر ټولو تور خلک دي، ځکه په هغوی باندې حملې کړي دي او د هغوی په ذهنونو کې د هغوی مشرانو داسې اچولي چې دوی دلته راتلل، زموږ مندرونه به یې ورانول، زموږ عبادت ځایونه به یې ورانول او زموږ بېعزتي به یې کوله او زموږ ښځې به یې بیولې. د هغوی په ذهنونو کې دغسې یو سیستم پاتې ده او دغه کار چې اوس هلته دغه خبرې چې په انډیا کې شاګردانو ته کېږي او د هغې ذهنونه همدغسې تور د افغانستان د مشرانو په باره کې روزل کېږي. خو هندوستان خلک ډېر هوښیار خلک دي، اوس یې تعلیم کړی ده، اوس پوه شوي دي. دوی له پاکستان سره ولې دومره کلکه دښمني لري، ولې پاکستان نه دومره بد راځي؟ ځکه پاکستان چې کله جوړ سه په 1940 کال کې چې هغه جوړ سه، نو دا انګلینډ جوړ کړ او انګلینډ چې کله له انډیا نه وته او دغه پاکستان یې جوړ کړ، په دغه وخت کې غږ وکړ چې مسلمانان د پاکستان دي، هندوان د انډیا دي. په دغه مابین کې دا خلک ډېر سره تیر و بیر کېدل چې یو ملک نه بل ملک ته وځي، مسلمانان دې خوا راسي، هندوان اخوا ورسي. په دې مابین کې ډېرې قوي جګړې وسولې چې حتی زرګونه سلګونه زره انسانان پکې مړه سول، ووژل سول، ګوډ سول، بې کوره سول، بې سرپرسته سول، ورک سول، مړي او ژوندي ورک سول. نو د انډیا او پاکستان دښمني له همغه وخت نه شروع سول او انګلینډ یوه جالبه لوبه بله وکوله چې کشمیر یې آزاد پرېښود او ویې ویل چې دا آزاد کشمیر ده. اوس د انډیا او پاکستان څو ځله په دې جګړې کړي چې پاکستان دا جګړې بللې دي. په 1990 کلونو کې خو مکمل د پاکستان 100,000 پوځ انډیا ته تسلیم سه او که هغې غوښتل هغه ټول وژلی هم شو. خو هلته د نړۍ په تاریخ کې دا لومړی پوځ ده چې په دومره لویه سطحه باندې د یو ملک نه بل ملک سره په جګړه کې نیول سوی ده او هلته تسلیم سوی ده.
خو په هر صورت نور بیرته د افغانستان او د انډیا اړیکو ته راځم. بیا له هغې نه وروسته انډیا خپل مشکلات لرل، افغانستان خپل مشکلات لرل، دواړه په اقتصادي بحرانونو کې مشکلاتو کې سر راګیر وو، هر څوک د خپل ځان په غم کې وو. خو انډیا افغانستان سره که اوس هم ښه اړیکې پالي، یې پاللي دي، یې پاللي وو، هغه د دې لپاره چې له پاکستان سره دښمني لري. منګ او هندوستان ښه روابط سره غواړو، ښه روابط باید سره ولرو. خو ولې انډیا زړه کې دا موږ ته اچولې ده؟ کله چې مسعود کله چې اول روسیه ووتله نو مسعود جګړې ته دوام ورکړ. شهید ډاکټر نجیب ورته ډېرې چغې ووهلې چې مه کوه جګړه، دغه افغانستان مه ورانوه، دغه خلک مه وژنه، کابل مه ورانوه، لوټې لوټې مه کوه. خو مسعود چې د جنرال حمید ګل او د ایران ملاتړ ورسره و، جنرال حمید ګل ورسره څو ځله په پنجشیر کتلي وو، عکسونه ویډیوګانې به تاسو لیدلي. په هغه وخت کې د پاکستان او ایران ملاتړ ورسره و او د په کابل باندې حملې کولې و. هغې ورته ویلي و چې د نجیب حکومت ووژنه او په ډېرو بېسوادو مجاهدینو نه یې ګټه اخیستله. ورته ویلي چې دا د کمونیست په لاس جوړ حکومت ده، لکه اوس چې طالبانو ته ویل کېدلې چې دا د امریکا په لاس جوړ حکومت ده، وړانګې کې وی پرځوئ. همدا هغسې کومه نقشه چې احمد شاه مسعود کارولې وه، هغه هم دا اوس طالبانو وکاروله. احمد شاه مسعود مکتبونه وران کړي وو، جنوکۍ له مکتبو منې کړي وي، پلچکونو ته یې بمونه ایښي وو. هره ناجایزه لاره چې د وطن د بربادۍ لپاره وه، چې د جګړې د ګټلو لپاره وه، ده ترې کار اخیستی وو. تیزاب په خلکو شیندلي وو چې څومره ناجایز یې وبه کړي وي. حتی مجاهدینو په کابل کې په میرمنو باندې جنسي تیري وکول، ډېرو میرمنو ځانونه له بامونه وغورځول، کومو کورو چې مجاهدین داخلېدل، ځکه چې په دوی باندې جنسي تیري کېدل او هغه یې دا نه سو زغملی او ځانونه یې ووژل او ځان وژنې یې وکولې. نو ډاکټر نجیب چې کله وته په بخښنه غواړم نه وته چې په هغه بدو حالاتو کې د مسعود کسان پې حمله وکوله او کابل په نیولو کې ډاکټر نجیب تسلیمېدو کې ډاکټر نجیب وغوښتل چې هندوستان ته وځي، خو هندوستان ورته لاره ور نه کړله. هغوی ورته ویل نه زموږ هېواد ته اوس مه راځه، اوس تاسو داخلي مشکلات دي، موږ نه غواړو چې موږ ته مشکلات جوړ شي. یعنې هندوستان که غوښتل ډاکټر نجیب یې ژغورلی سو، ډاکټر نجیب یې ونه ژغوره. او پاکستان بیا څه ورته وایي، د نړیوال سازمان د کوم ملل متحد د په افغانستان کې چې و، هغوی ورته ویل تا موږ پاکستان ته بوځو، د پاکستان له لارې به دې بیا وباسو. دا چې ډاکټر نجیب ته معلوم پاکستان کې د سرنوشت څه کېږي، او دومره بې وجدانه هم نه و، دومره بې غیرته هم نه و چې دی پاکستان ته یې پناه وړې. هغه دغه یو شوار یې ووایه سر ورکو سنګر نه ورکو. هغه د دې کیسه کې نه و چې مړ کېږي، خو هغه په دا وطن باندې زړه بادېده. ولې هندوستان ته ده کولی سول چې لاړ شي، او هندوستان ته ته ویلې چې زه به هغه ځای ته لاړ شم چې تر څو دغه سیستم بیرته کنټرول کړو، لکه اوس چې ولسمشر اشرف غني وکړو دوبۍ ته لاړه. په هغه وخت کې دوبۍ ته نه ته یا نه وتلی. نو هندوستان ورته لاره ور نه کړله او هندوستان ونه غوښتل چې داسې یو څوک ورته ورچي چې هغه د افغانستان غمخور ده او بیرته راتلونکي افغانستان جوړ کړي. ځکه هندوستان هم خپل پلانونه لري، خپلې پروژې لري، خپلې تګلارې لري د افغانستان لپاره، خپل غچ لپاره هندوستان هم یو لاره چاره لټوي چې خپل غچ واخلي له افغانستان نه. نو په همدغه وجه باندې ډاکټر نجیب ته لاره ور نه کړله. دا چې اوس په افغانستان کې بند جوړ کړی، کورې ودان د هغې کې موږ سره مرسته وکوله، دا چې اوس افغانستان سره کله کله مرسته کوي، کورې ودان دا یوازې دې لپاره نه کوي چې موږ پرې ګران یو، دا دې لپاره کوي چې موږ او تاسو سره ښه اړیکې وپالي، تر څو ګاونډي نه خپل غچ واخلي. دوی خو له پاکستان سره سخته دښمني لري، تاسو ته معلومه ده. نو د همغه غچ اخیستلو لپاره چې موږ په خپلو پښو باندې ودرېږو او پاکستان اقتصاد ته ضربه ورسېږي، یو ټیټې کې د دې لپاره موږ سره مرستې کوي. که نه هندوستان کې اوس هم 1.5 نه 200 میلیونه وګړي د سرکو په سر ویده کېږي یا پلونو لاندې ویده کېږي، بې کوره، بې سرپرسته، بې ډوډۍ دي. او ډېر خلک انډیا کې شته چې یو وخت ډوډۍ تر اوسه پورې خوري. ځکه هندوستان ډېر غټ هېواد ده، 1 میلیارډ او 380 که 400 میلیونه خو شا وګړي لري. د دې اداره کول، دې ته ډوډۍ ورکول، دا هر څه پوره پلانونه غواړي. نو دا چې هندوستان تاسو فلمونو کې ګورئ ټول دغسې نه ده. اوس یې پرمختګ کړی ده، اوس یې تعلیم کړی ده خلکو، د سافټویر او د کمپیوټر په برخه کې ډېر پرمختللي دي. په ناسا کې هم 13 سلنه خوښه انډیان کار کوي. د نړۍ ډېر کمپیوټري دغه د ګوګل کروم پروګرام څخه تاسو څو ټول استفاده کوئ. دا ګوګل دا هم د ګوګل کمپنۍ خو څه ده، څه ورته وایي، امریکایي ده. او خو دا ګوګل کروم چې دا هم یو انډیان پیدا کړ او هغې کمپنۍ لپاره یې جوړ کړ. همدغسې د کمپیوټر په برخه کې انډیان ډېر پرمختللي خلک دي. اټوم بم یې جوړ کړ ځان ته او نورې ډېرې ښې درنې وسلې ځان لپاره جوړې کړې دي. خو افغانستان سره چې مرسته کوي د خدای د رضا دپاره نه کوي، خپل مقصدونه لري. زه نه وایم چې بد هېواد ده یا بد هېواد به یا موږ سره بد اړیکې پاللې دي، خو ولې ځان ته خپله یو لاره چاره ګوري، د ځان خپلو ګټو ته ګوري، له افغانستان سره په همغه سیستم باندې مرسته کوي. خو که چیرته د افغانستان واقعیت هم د پرمختګ یوه لاره کېږي یا د افغانستان ژوند پکې ژغورل کېږي، نو دی اول خپل هغه تیر یادونه تازه کوي،
او خپل فکر او پلان ته ګوري، له هغې وروسته بیا دوی موږ سره په همغه سوچ او همغه اندازه باندې مرسته یا کومک کوي. موږ یې له کومکو مرستو مننه چې د افغانستان بدو حالاتو کې موږ سره بیا مرسته کړې، سلما بند په جوړولو کې موږ سره غټه مرسته وکوله، خو د هغه دښمني هم له یاده نه وځي کومه چې احمدشاه بابا 300 کاله مخکې ورسره کړې، یا سلطان محمود غزنوي چې په هغه ځای باندې حملې کړې وي هغه یې هم له یاده نه وځي. نو په همدې خاطر باندې هندوستان د تاریخ په اوږدو کې له افغانستان سره ښه دوستم پاتې شوی ده او بد دوستم پاتې شوی ده. ښه اړیکې هم پاللې دي، بد اړیکې هم پاللې دي. که هندوستان وغواړي افغانستان کې ډېرې اقتصادي پروژې پلي کولی شي، خو ولې نه غواړي؟ نو واړه واړه کومکونه کورې ودان ټولې نړۍ موږ سره مرسته کړې، موږ په بدو حالاتو کې دغه 40-50 کاله کېږي یو شاید راتلونکي معلومه نه ده، ځکه طالبان مرسته حکومت ورغلی، والله اعلم. د هر چا له مرستې او کومک مننه چې له افغانانو سره یې کړې ده، خو دا چې هېڅ پیشي د خدای د رضا دپاره موږکان نه نیسي. ډیره مننه، په یو لایک او کمنټ له موږ ملاتړ وکوئ، زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ملګرو دوستانو سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.